موږ خارجي پالیسیګانو کې ډېر نږدې شوي یو، ډېر نړیوال سره نږدې شوي. نړیوال سره مو هغه بارډر، هغه مجهول نقطې، هغه منفي تبلیغات، هغه منفي 20 کلن تبلیغات چې سره صورت نیولی او یقین په خدای وکړه تر 95% پورې نړیوال ته موږ اطمینان ورکړی دی چې هغه څه ما اورېدلي وو زموږ په تړاو باندې هغه ټول غلط دي. زه هغه څه نه یم، زه دغسې یم چې مخامخ درته ناست یم. ته سوال وکړه زه جواب درکوم، دا څه چې دا اورېدلي زه د جواب درکوم. خو بیا هم سیاست کې خارجي پالیسیګان یا بهرنۍ پالیسیګان پر داخلي پالیسیګانو باندې ولاړ دي. راځئ د ویتنام پالیسي غوره کړو، د جاپان پالیسي غوره کړو، که نور نه راځئ چین پالیسي غوره کړو. دا مملکتونه نړیوالو په رسمیت سره ونه پېژندل، دا مملکتونه د نړیوالو په چنده باندې جوړ نه شول، دا مملکتونه په خیرات باندې جوړ نه شول، دا مملکتونه په جولې باندې جوړ نه شول چې قربان شم زما زلزله ځپلو سره کومک وکړي، زما خیراتخوارو سره کومک وکړي، زما سیاسرو سره کومک وکړي، زما دې سره کومک وکړي. چاپېر کړو، لاس خپل بچیان د لاس چاپېر کړو. ورته ویې ویل چې تا اوس زما مسؤلیت دی، زه به دې جوړم خپل ملت ته. او ملت هم ورته ویل چې ته مې مشر یې، زه در سره ولاړ یم. افغانستان کې به د 100 کلونو کې وګوره چې څومره نظامونه تللي دي او څومره نظامونه راغلي دي. که یو هم داسې پالیسي غوره کړې وی لکه جاپان، لکه ویتنام، لکه چین، زه فکر کوم چې اوس به موږ د دنیا په سطح باندې که اول 9 10 15 ابر قدرت خو به وو. اسلامي امارت الله عز وجل بیا ځلې داسې ستر نعمت ور برخه کړی دی، داسې ستر نعمت چې فکر کوم چې په دغه 10 لسیزو کې هم چا سره نه وو. هغه خپلواکي، امنیت، شجاعت او ازادي او استقلال دی. راځئ خپلو مشرانو ته رجوع وکړو، خپلو علماو ته رجوع وکړو، خپلو هغه چا چې شپه درکړې وه، ورځ درکړې وه، غرمه درکړې وه، د خپلو خولو ډډه سره شریک کړه، هغه سره رجوع وکړو، سره کینو چې ما وګټله د کونډو، بورو، یتیمانو، شهیدانو، پلچرخي او بګرام تر ګونتنامو پر لاړم، ما وکړله، ما ازادي راوړه. راځئ د ازادي وساتو. څنګه پالیسیګانې په سیاسي محور باندې په بهرني سیاست کې زه درته ولاړ یم، ما درته ستندر کې زړه دي. دغه چې ضعیف شوی یم بهرني پالیسیو د داخلي له وجې هغه حل لارې ما سره پیدا کړه. مکتبونو ته حل لارې سره پیدا کوو، پوهنتونونو ته حل لارې سره پیدا کوو، تقاعد ته حل لارې سره پیدا کوو، د ځوانانو بیکارۍ ته حل لارې سره پیدا کوو. حاصل قیاس نوره وړو لوی مشکلات چې په داخل کې زه او ته حکومت سره لرو، هغه مشکلات سره حل فصل کړو چې تر څو زه په داخل کې سره قوي شم، منسجم شم، زبردست شم، بیا د ما یو مملکت هم په رسمیت نه پیژني، بیا به هم زه کوم. که 48 مملکتونه ما په رسمیت وپیژني، 48 مملکتونه هلته سفارتخانې ولري، د 48 مملکتونو سیرومونه ما ته را روان وي، خو چې زه د تیر حکومت په صفت باندې دلته ضعیف وم، کمزوری وم، د حکومت او د ملت ترمنځ فاصلې واټن وي، زه فکر کوم 80 نفر نه وو اسلامي امارت غړي چې مکمل چې هغه 48 مملکتونو ته شکست ورکړو. ولې ورکړو؟ ناصر محترم ستره خبره څه وه چې د ملت